او بل د سر د درد دپاره. د مریض سر به په راسته لاس سره ونیسئ، ټیکونه به په بټه او سبابه ګوته سره ټینګ کښېکاږئ. سبابه ګوته و هغه ګوتې ته ویل کېږي چې تر بټې ګوتې وروسته ده، نو ټیکونه به په بټه او سبابه ګوته سره ټینګ کښېکاږئ او د الحمدلله صورت به 7 واره پر ووایه. سبحان الله. هغه څوک چې پر دغه یقین لري ډېر ژر به وویني چې درد ولاړی ورک سو. بیا هم د نیمسري دپاره د زمزم یا د باران پر یوه ګیلاس اوبو به 3 واره سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد ووایه، او بیا به 7 واره د سورة الحشر 21 نمبر آیات پر ووایه چې هغه داسې دی: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نیمه اوبه به مریض وچشي او په پاته نیمه اوبو به د سر هغه دردمن طرف پریمنځي، ان شاء الله تعالی جوړ بسي.